د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه جناب چې څه سر مې په خلاص نشو د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې څه سر مې په خلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا اجري او جماعتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا اجري او جماعتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هیڅ وخت را سره نشته چې زه دې قصې ته غوږ شم اوږدې قصې ته غوږ شم منه زه د وخت په زولنې کې داسې ګیر یم چې ګرانه هیڅ وخت را سره نشته چې زه دې قصې ته غوږ شم اوږدې قصې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د سلیخي قصې ته غوږ شم ماته لنډه وایه نن په منډه وایه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه منه ماته لنډه وایه نن په منډه وایه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان له ورکو په دنیا خبره څه ده د آدم په خاریه کې د هوا خبره څه ده صادق صاحب ته د تخ په اړه څه په هوا خبره څه ده ته د تخ په اړه څه په هوا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وټنو یاره دا خبره څه ده ما په لنډه پوکه ما په لنډه پوکه ما په منډه پوکه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده د الله خبره څه ده او د مولا خبره ده یو نظم ویم اوقاس به سری جانب دی ویخته بخو گدمی وی گاڑی به پنځمې وی نه لس بچی به وی 12 13 پی به وی هر څه به میډی سی او ځکه چیرته وی ویخته بخو گدمی وی گاڑی به پنځمې وی نه لس بچی به وی 12 13 پی به وی هر څه به میډی سی او ځکه چیرته وی سی وی هاستلو کې بدال نه او پلارو کې بسوال نه ایگزام بکال پکال نه تاسو هم کسړواله کنه هاستلو کې بدال نه او پلارو کې بسوال نه ایگزام بکال پکال نه هیڅ څوک به ناظم سے 20 څوک به پل کېدل نو او هر یو ګریډ به 20 وي او ځکه چیرته 20 وي او تقویم کیمپس کې برکشي نه وي د جنو بنخري نه وي د میډم به مزه نه وي سخلین سے د خدای وبخي د سخلین سے بچشمه نه وي د میډم به مزه نه وي د وړي به پنکې نه وي موسم چې د یخنۍ راتلې په هر خله به سیسی وي او ځکه چرته ویسی وي هر ایونینګ چکر به و خخ کوله موټر به و پرووس په می د چای سو زما هونتی لوفر به لنچ په شیراز کې و ډینر به د پیسی وي او ځکه چرته ویسی اخیره بند تاسو د لکان ته ډالې چې فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول خصماټ به لکانو ټول ایکسپیل به د شیخانو ټول نو هر سړی به ډی سی او ځکه چرته وی سی فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول خصماټ به لکانو ټول ایکسپیل به د شیخانو ټول نو هر سړی به ډی سی او ځکه چرته وی سی بیګامې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله پرورو به ګډېدله نری شونډې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو سره غلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به ورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا بې خواته راښویدله چا شراب اسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راخ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادر شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه دغه سوچ کې پروتم چې مې شړنګ د پانزیب واورېد چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه
حیا لرم شرمیږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یریږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه جړېږم دا یې او مسکی شوه او نری اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته ما ویل دومره لوی جهان کې د چا